یو شتمن خپل نوکر اطاق ته ولېږه چې د کور له حال احواله یې خبر کړي. نوکر چې راستون شو بادار یې ورڅخه وپوښتل جورجا په کور کې څه حال و؟ نوکر وویل ښه خبر نه لرم ستاسې سپی مردار شوی. بادار یې وویل څه ولې مردار شوی؟ نوکر وویل د ډیر خوراک څخه. بادار وویل ډیر خوراک مګر څه مو ورکړي و چې دومره یې خوښ و؟ نوکر وویل د اس غوښه. د اس دومره ډیره غوښه له کومه شوه؟ باداره د خپل پلار ټول اسونه دې مردار شوي دي. څه ټول مردار شوي؟ هو باداره هغه د ډیر کار له امله مردار شول. دا دومره کار د څه لپاره؟ د دې لپاره چې اوبه راوړي. اوبه د څه لپاره؟ دې لپاره چې اور مړ کړي. کوم اور؟ له بده مرغه چې کور مو اور واخیست او وسوځید. څنګه او ولې؟ فکر کوم چې د ډیرو شمو د شغلو له امله. د څه شي او کومې شمې؟ هغه شمې چې ستاسو د مور د جنازې لپاره رڼا شوي. څه مور مې هم مړه شوې ده؟ هو صیب مور دې چې د پلار د مړینې خبر واورید نو بیا هغې هم سترګې پټې کړې. څه پلار مې هم مړ شوی دی؟ ولې؟ هو بیچاره پلار دې چې یو بد خبر واورید له نړۍ یې سترګې پټې کړې. کوم بد خبر؟ ستاسو د بانک د دیوالي کېدو خبر. ټوله شتمني مو له منځه تللې ده او تاسې دومره په خپل عیش کې بوخ یاست چې له دې هر څه څخه نه یاست خبر. حال دا چې ستاسې سره ستاسې هیڅ هستي او خپل نه دی پاتې، خو بیا هم تاسې ورڅخه ځان په خپل وخت څخه خبر نه کړ.